په ختیځ کې د سرحدي لومړی لوا قومندان محمد ایوب حسین خیل په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ډیورنډ فرضي کرښې له صفري نقطې تجاوز وکړي. د نوموړي په وینا پاکستاني ځواکونه د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحداتو کې یوازې له خپلو پوستو اغزن تار تاووي. تاسو ته د افغانستان ټول ولس ته خاصتا په ختیځ کې ولسونو ته ډاډ ورکوم چې یو د سرحدي پولیسو سرباز عادلمن افسر ژوندی وي. هر هغه څوک چې غواړي چې په افغانستان کې د ډیورنډ فرضي کرښې نه دېخوا خپل کرغېړن اعمال سرته ورسي د تیر په څیر به ورته موږ هغه ماتونکی ځواب ورکړو. د ګوشتې ولسوالۍ د سپینې بارې په ساحه کې چې هلته د دوی پوستې دي زموږ هم هلته پوستې شته دي. د پاکستان نظامیان غواړي چې هلته اغزن سیم د خپل د پوستو د امنیت لپاره د یو پوستې نه تر بلې پوستې پورې هلته اغزن سیم نصب کړي. نوموړی همدارس زیاتوي چې سرحدي ځواکونه یې د پخوا په پرتله پر ښو وسلو او تجهیزاتو سمبال دي او په هر حالت کې د خپلې خاورې دفاع کوي. سرحدي ځواکونه د پخوا په پرتله لله الحمد تجهیز شوي دي، ښه تعلیم او تربیه یې لیدلې ده. هغه امکانات چې مخکې موږ نه درلودل نن یې لرو. هر متجاوز ته موږ تاریخ ته هم ښودلی، خپل ولس ته هم ښودلی او تاسو هم د خپل د رسنیو له لارې د افغانستان ټول ولس آګاه کړی ده چې سرحدي ځواکونه د خپل د ولس نه، د خپل د نظام نه او د خپل د مقدسې خاورې نه چې د مور او د ناموس حیثیت لري د سر په قیمت دفاع کړې ده او کوي. د سرحدي لوا قومندان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې او ننګرهار ولایتي شورا ځینې غړو ویلي وو چې د پاکستان پوځ غواړي د ډیورنډ فرضي کرښې پر صفري نقطه اغزن تار تیر کړي.